بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو، عزتمندو، درنو، مشرانو، همزولو، کشرانو، وروڼو، خویندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو ماشومانو، د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ملګرو، د پښتنو د تاریخ په باره کې په تېر شوي ویډیو کې ما تاسو ته په کندهار باندې د قبضې دپاره چې د مغولو او د ایرانیانو په منځ کې کوم جنګونه شو په هغې باندې خبرې کړې وې. زه نن دا کوشش کوم چې زه تاسو ته نن د خوشحال خان خټک بابا او د اورنګزیب په منځ کې چې کومې شخړې راغلې وې په هغې باندې خبرې وکړم. ملګرو، په کال 1659 کې شاه جهان ډېر زیات ناجوړه شو او هغه د حکومت د کاروبار نه پاتې شو، چونکې دارا د سلطنت ولیعهد او د شاه جهان په طبیعت باندې ډېر زیات حاوي و، نو هغه د حکومت معاملات په خپل لاس کې واخیستل او داسې حالات یې پیدا کړل چې د هغې نتیجه د وروڼو ترمنځ په خونړو جنګونو کې ظاهره شوه. په دې جنګونو کې اورنګزیب کامیاب شو او هغه په کال 1658 کې د ابوالمظفر محی الدین عالمگیر په نامه تخنشین شو. د اورنګزیب د تخنشینۍ په وخت کې خوشحال خان خټک په خپل زوړ دستور د مغول حکومت جاګیردار او د خټکو د قبیلې سردار و. او لکه څنګه چې په تېر شوي ویډیو کې دا خبره ما تاسو ته په ګوته کړې وه چې د دارا او خوشحال خان زړونه د یو بل نه لږ ډېر خیرن وو. دغه وجه وه چې د تخنشینۍ په دې جنګونو کې تر کومه حده چې د خوشحال خان تعلق دی هغه د اورنګزیب طرفدار و او د ده د دې طرفدارۍ نتیجه دا وه چې دارا کابل ته په تلو کې ناکامیاب شو. ملګرو، ما په تېر شوي ویډیو کې دا خبره هم تاسو ته کړې وه چې د خوشحال خان کورنۍ د اکبر د زمانې نه د مغولو پرورده او د مغول حکومت په مرسته ولاړ و او دا حالت د اورنګزیب د حکومت په ابتدایي کلونو کې هم قایم و. خوشحال خان بابا د نوي حکومت د پالیسۍ د کامیابولو په لړ کې د مخالفو قبیلو یعنې د یوسفزو او افریدو سره څو جنګونه هم کړي وو او په دې جنګونو کې هغه بریالی شوی هم و او په دې ډول د اورنګزیب د سلطنت په یو دور افتاده صوبه کې د حکومت وقار او برم قایم کړی و. تر دغه وخته پورې نه خو د اورنګزیب په زړه کې د خوشحال خان نه څه ګیلې، بدګمانۍ او شکوې وې او نه خوشحال خان د اورنګزیب نه څه ګیله شکوه لرله. نو په دې بنا دا ویل بې ځایه نه دي چې خوشحال خان چې د شهنشاه اورنګزیب کومه غندنه په خپل کلام کې کړې ده او د هغه په کاته کې په هغه پسې د پلار قیدول او د وروڼو قتلول وغیره ظلمونه لیکلي دي، دا د هغې زمانې پیداوار دی چې د باچا اورنګزیب او د خوشحال خان ترمنځ مخالفت پیدا شوی دی او په دې وجه دا د ذاتي مخالفت نتیجه ده. ملګرو، د شاه جهان د عهد حکومت په آخري کالونو کې د کابل د صوبې گورنر معبد خان و او د پېښور نایب گورنر میر یعقوب نومېده. د دې دواړو حاکمانو تعلقات د خوشحال خان سره دوستانه او خوشګوار وو، ولې په کال 1661 کې د معبد خان په ځای سید امیر خان د کابل گورنر شو. دغه وخت نایب گورنر میرزا عبدالرحیم و چې د خوشحال خان مخالف و او د باکو خان یوسفزي دوست و. د باکو خان او خوشحال خان ترمنځ شدید رقابت و. اورنګزیب د خپلې تخنشینۍ په دویم کال ډېر خلاف شرع محصولونه موقوف کړل چې په هغې کې د غلې او مال، مویشي وغیره د راهدارۍ محصول هم شامل و. د دې معافۍ عامو خلکو ته خو فایده رسېدله، ولې د دې اثر په جاګیردارانو باندې پرېوتو. دا قانون د ملک په نورو حصو کې نافذ شوی و، لیکن د پښتنو په علاقه کې د خاصو حالاتو په بنا پوره نه و نافذ شوی. میرزا عبدالرحیم نایب گورنر سید امیر خان گورنر ته دا خبره وړاندې کړه چې تر څو د پېښور د علاقې یو څو زمینداران ګرفتار نه کړی شي، تر هغې خو نه د راهدارۍ د معافۍ قانون نافذ کېدی شي او نه ستا ګورنري استقلال موندلی شي. دا سازش په اصل کې د خوشحال خان د ګرفتارۍ دپاره شوی و. د راهدارۍ د معافۍ د احکامو نافذ کېدو براه راست اثر په خوشحال خان باندې پرېوتو. د دې راهدارۍ د وصولولو حق د خوشحال خان یو مشر نیکه ملک اکوړي ته د اکبر د لوري نه ورکړی شوی و. ولې د دې خبرې هېڅ تاریخي ثبوت نشته چې ګوند خوشحال خان د دې ذاتي نقصان باوجود هم د دې قانون په نفاذ کې څه بندیز پیدا کړی و. په دې بنا دا ګمان د یقین درجې ته رسي چې د خوشحال خان
ګرفتاری د مغول اهلکارانو او د ځینې نورو مقامي سردارانو د سازش نتیجه وه چې د خوشحال خان خپل ترونه هم پکې شامل وو. تجویز دا و چې د خوشحال خان د ګرفتارۍ نه پس به د هغه منصب د هغه ترونو ته په حواله کړی شي او د دې په بدل کې به د هغه ترونه صوبهدار ته 50,000 روپۍ ورکړي. چې دا سازش مکمل شو نو صوبهدار امیر خان په کال 1444 کې د شهنشاه اورنګزیب نه په مبهم ډول د یو څو زمیندارانو د ګرفتارولو اجازه وغوښته او چې دا اجازه ورکړی شو نو صوبهدار سید امیر خان خوشحال خان د مشورې په غرض پېښور ته راوبللو او ګرفتار یې کړو. ولې نه خو د خوشحال خان منصب د هغه د ترونو نه سنبال شو او نه د صوبهدار لاس ته 50,000 روپۍ راغلې او هر کله چې صوبهدار په خپل مقصد کې ناکامیاب شو نو د خپل اقدام د حق بجانب ثابتولو په غرض د مسؤل راهدارۍ د معافیت احکامو د مخالفت په جرم کې خوشحال خان هند ته خپې تړلې ولېږلو. د پېښور د قید په دوران کې تر څو چې د خوشحال خان د حالاتو د بهتر کېدلو توقع کېدله تر هغې هغه خپل ولس د شور او فساد نه منع کړی و، لیکن داسې معلومیږي چې کوم وخت هغه د حالاتو د اصلاح نه مایوسه شوی دی نو هغه خپل مشر زوی ته د حملې اشاره کړې وه، ولې د هغه نه دا کار ونه شو. برحال خوشحال خان دلی ته بندیوان ولېږلی شو. خوشحال خان په دې تمه و چې پاچا به د هغه د معاملې تحقیق وکړي او هر کله چې هغه بې ګناه ثابت شي نو د هغه د دې بې عزتۍ به پوره تلافي وکړی شي. لیکن د خوشحال خان دا توقعات شنډ وختل. نه خو بادشاه د هغه د معاملې تحقیق وکړو او نه د هغه په صفایه کې د هغه د دوستانو سفارش ته غوږ کېښودلو. د خوشحال خان د خانداني او ذاتي خدماتو سله هغه ته داسې ورکړی شوه چې هغه بې پوښتنې جیل ته ولېږلی شو. څه موده پس بادشاه د خوشحال خان پرېښودلو ته په دې شرط تیار شو چې خوشحال خان به خپل اهل و عیال د ضمانت په ډول هند ته راولي او په دې غرض یې صوبهدار امیر خان ته هم حکم ولېږلو. دا غم د خوشحال خان لپاره د خپلې ګرفتارۍ نه هم زیات و. د خټکو او یوسفزو ترمنځ اگر چې غلیظه دښمني وه لیکن په دې تنګسیا کې یوسفزو د پښتونولۍ په ننګ د خوشحال خان مرسته وکړه او دغه اهل و عیالي د شاهي ملازمانو د ګرفتارۍ نه مخکې خپلې علاقې ته بوتلل او د سکري په مقام چې د کټلنګ او جمالګړې ترمنځ یو کلی دی دیره کړل. د یوسفزو د لوري نه د خوشحال خان سره دا یو داسې کارنامه وه چې هغې د پښتونولۍ په رنګ کې په خپلو تېرو کارونو باندې ډېر زیات پیمانه کړو او دغه وجه وه چې د خلاصي نه پس د حکومت د شدید اصرار باوجود هم هغه د یوسفزو د علاقې حکومت قبلولو ته تیار نه شو او په حقیقت کې د حکومت سره د خوشحال خان د عملی مخالفت آغاز هم دغه د یوسفزو د علاقې د حکومت د قبولیت نه د انکار واقعه ده. ملګرو، د شهنشاه اورنګزیب د یک طرفه سلوک د خوشحال خان زړه ته دومره درد ورسولو چې هغه خوشحال خان چې د خپلې ګرفتارۍ په آغاز کې خپل ولس د فساد نه په دې غرض منع کړی و چې د بادشاه اعتبار قایم پاتې شي. اوس هغه په دې وینا باندې مجبور شو چې مرګیه هومره مهلت ورکړی و خوشحال ته چې جمدر د مدعي په وینو سور کړه. ملګرو، خوشحال خان بابا تقریبا 4 کاله په پېښور، دهلي او رتنبور کې قید او بیا د محمد امین خان میربخشي په سفارش باندې د قید نه آزاد شو، ولې په اګره کې نظربند و. صوبهدار امیر خان د پښتنو په علاقه 7 کاله یعنی د کال 1418 نه د کال 1488 پورې گورنر و. په دې دوران کې د پښتنو په علاقه کې بد امني و او د خوشحال خان د قیدوبند په دوران کې خو د یوسفزو شورښ دومره اهمیت وموندلو چې شهنشاه په خپله د دې بد امنۍ وجوهات د خوشحال خان نه وپوښتل. خوشحال خان موقع بیا وموندله، عرض یې وکړو چې صوبهدار امیر خان یو غافل او بې پروا حاکم دی، ټوله ورځ د شرابو په نشه کې ډوب پروت وي او دغه نایب میرزا عبدالحکیم خو د هلکانو په شان ټوله ورځ چرګان جنګوي. شهنشاه د داسې حاکمانو نه د ښه انتظام توقع سر نه ساتلی شي. هغه دا هم وویل چې که امیر خان عاقل وي نو زما غوندې د عمر دولتخوا به بې ګناه ولې قیدولو. بادشاه د هغه نه د امیر خان په ځای د یو بل موضوع ګورنر پوښتنه هم وکړه او هغه ورله د معبد خان نوم پیش کړو. چنانچه سید امیر خان د کابل د صوبهدارۍ نه راوغوښتلی شو او د هغه په ځای معبد خان د کابل ګورنر شو. د معبد خان په خصوصي درخواست خوشحال خان ته هم د وطن اجازت ورکړی شو او هغه څه 15 کاله پس په کال
او 88 کې بیا وطن ته راغلو. ملګرو، د قید په دوران کې د خوشحال خان بابا په زړه کې د مغولو نه د سرکښۍ جذبه رالړزېدلې وه او دا یو فطري امر و، ولې هغه لا په جذباتي کشمکش کې لګیا و. که یو طرف ته هغه او دغه خاندان د مغولو پرورده و، نو په بل لور هغه اعتماد چې دې خاندان په مغول حکومت کولو په ډیره بدرنګه اوس ځایل شوی و، حالانکه د دې باوجود خوشحال خان لا په جاله کې پروت و. لیکن د دې جذباتي کشمکش باوجود چې هغه وطن ته راغی، نو دی غوره کړه چې تر څو کېدای شي د مغولو سره خپل تعلقات ونښلوي، ولې د هغه دا اراده پوره نه شوه. دغه وخت د لنګرکوټ د تعمیر معامله پیښه شوه. مابد خان چې پېښور ته راغی، نو د شهنشاه په حکم د لنګرکوټ د تعمیر اراده وکړه او خوشحال خان ته د هزاري منصب او د یوسفزو د علاقې د حکومت پیشکش وکړو. لیکن خوشحال خان د دې په جواب کې مابد خان ته ولیکل: زه پلار په نیکه د مغولو دولت خوا او وفادار وم. یوسفزي د حکومت نه روګردان و. ما د هغوی په وژلو او تباه کولو څه صرفه نه وکړې، ولې د دې برادرکشۍ او دولت خواهۍ په بدل کې زه بې ګناه قید شوم. ټوله خلخانه مې تار په تار شوه او د دې لوی مصیبت په وخت کې د دشمنۍ باوجود یوازې یوسفزي زما په کار شول. زما آل و عیال ته پناه ورکړه او هغوی د باچا د قیدوبند نه بچ کړل. که چېرې زه اوس هم د یوسفزو مخالفت وکړم، نو دا به زما دپاره د انسانیت او پښتونولۍ په عین کې یوه داسې بدنامي وي چې د هغې داغ به په یوې نیکنامۍ هم لرې نه شي. خوشحال خان نه صرف د یوسفزو د حکومت قبلولو نه انکار وکړو، بلکې د لنګرکوټ د قلا د تعمیر په هکله هم مابد خان ته دا مشوره ورکړه چې یوسفزي یوه لویه قبیله ده، د لنګرکوټ په تعمیر دا نشي ایل کېدلی، بلکې د دې نه به حالات نور هم خراب شي، ولې د لنګرکوټ په تعمیر کې شمشیر خان ډېر زیات مدعي و او هغه د دې قلا تعمیر ضروري ګڼلو. د لنګرکوټ په هکله مابد خان د خوشحال خان مشوره قبوله کړه او هغه باچا ته د دې قلا د نه جوړولو خواست وکړ، ولې شمشیر خان د خپل طرف نه هم باچا ته د دې قلا د اهمیت او ضرورت په هکله ولیکل. باچا د شمشیر خان رئیس سره اتفاق وکړ. مابد خان ته کابل ته د تلو هدایت وکړو او د شمشیر خان په نگرانۍ کې د لنګرکوټ د قلا د تعمیر کار شروع کړ. تر دې وخته اگر چې خوشحال خان په جذباتي کشمکش کې گرفتار و، لیکن هغه د حکومت برخلاف څه عملی قدم نه و کړی. لیکن د لنګرکوټ د قلا تعمیر دغه په مخالفانه جذباتو کې نور شدت هم پیدا کړو او هغه د مغول حکومت عملی مخالفت ته آماده کړو. د لنګرکوټ د قلا تعمیر چې په خوشحال خان باندې کوم اثر وکړو، هغه د دې شعرونو نه څرګندېږي: لنګرکوټ مغول ساز کړو، زه په ننګ بیا د افغان شوم، که یوسف و که مندن و زه د دواړو نګهبان شوم. دا قلا غالبا چې په کال 1491 یا 90 کې تعمیر شوه. دغه وخت کې شمشیر خان ترین د یوسفزو د علاقې فوجدار و. ملګرو، د یوسفزو په علاقه کې د خوشحال خان د قید په ورځو کې ډیره زیاته بد امني وه او دا علاقه د شاهي فوجونو د لاسه ډیره زیاته ځپلې شوې وه. په دغه ورځو کې هم د دې علاقې حالات ډیر زیات محدود شو او اگر چې د فوجي دبو په وجه شورښ غلی و، لیکن حالات ډیر زیات غیر یقیني وو. په دغه ورځو کې په کال 1490 کې د مابد خان په ځای محمد امین خان د کابل گورنر شو. محمد امین خان د میر جمله زوی و چې د ګلکنډې اوسېدونکی و او د اورنګزېب ډیر لوی اعتباري امیر و. محمد امین خان هم ډیر قابل، زړور او دیانتدار امیر و، لیکن ډیر زیات مغرور او ضدي بنیادم و. د خوشحال خان ذاتي دوست و او هغه د قید په ورځو کې د هغه د خلاصي لپاره کوششونه هم کړي وو. دغه وجه وه چې اگر چې د خوشحال خان په زړه کې د مغول حکومت برخلاف انتقامي جذبات پارېدلي وو، لیکن د محمد امین خان د گورنرۍ په وخت کې هغه بیا خاموش شو. د دې گورنر د حکومت په ابتدا کې یو څو داسې کارونه وشول چې د هغې په وجه د پښتنو د صبر مزې لنډ شو او په دې علاقه کې یو ځای شورښ پورته شو چې د هغې له کبله د مغول حکومت اقتدار ته لویه صدمه ورسېدله. په دې شورښ کې د خوشحال خان لویه برخه وه او د هغه نه علاوه د دې شورښ دوه قیدي نور هم وو چې د یو نوم ایمل خان چې په خټه باندې مومند و او د بل نوم دریا خان او په قام باندې افریدی و. مغول حاکمانو چې به د پښتنو سره کوم سلوک کولو د هغې اندازه د دې نه لګېدلی شي چې یو وار د جمرود په مقام د پښتنو قبایلو ځینې مشران او سرداران
د محمد امین سلام ته راغلی و. دغه وخت ګورنر د شرابو په نشه کې مخمور و او د کونړ د علاقې یو فوجدار حسین بیگ خان د هغه په خدمت کې حاضر شو. دې فوجدار د پښتنو د دې مشرانو د حاضرۍ اطلاع او د ګورنر سره د دوی تعارف په دې الفاظو وکړو چې د نواب یوسف سپي سلام ته راغلی دي. د فوجدار په دې تعارف او د ګورنر لخوا د دوی سره چې کوم سلوک وشو په هغې دا مشران ډېر ستومانه او په خپلو راتلو باندې خپېمانه وو. ولې د دې نه زیات یو بل سپکاوی هم د پښتنو سره وشو. د صافي قبیلې ځینې خلک د یو فوجي څوکۍ د سپایانو سره د خرید و فروخت په غرض دېره شوي وو. د کونړ فوجدار د حسین بیګ یو څو سپایانو د یو صافي جینۍ ابروریزي وکړه. صافیانو د پښتونولۍ د آیین مطابق هغه سپایان ووژل او وتښتېدل. حسین بیګ چې د دې نه خبر شو نو قهر واخیستو. سمدستي د صافي قبیلې ملکان راوغوښتل او د هغوی نه د قاتلانو مطالبه وکړه، ولې هغوی انکار وکړو. حسین بیګ د نورو قبیلو سردارانو ته حکم وکړو چې د صافیانو برخلاف د حکومت مرسته وکړي. دا قبایل د حکومت سره د معاهدې د پابندۍ مطابق جمع شول او حسین بیګ د دې پښتنو په مرسته په صافیانو باندې حمله وکړه او هغوی ته ډېر زیان ورسولو. په دې خبره د دې قبیلو سرداران په زړه کې پښیمانه شول او صافیانو ته در پرده پیغام ولېږلو چې تاسو چې څه کړي دي هغه مو د پښتنو کار کړی دی او موږ چې څه کړي دي نو هغه موږ د مجبورۍ نه کړي دي. اوس که تاسو څه نور لاس پې وخوځول نو موږ به تماشا کوو. چنانچې صافیانو هم دغه شان وکړل او د دې نتیجه دا شوه چې په دې علاقه کې د مغول حکومت برخلاف داسې زوردار شورښ پورته شو چې څو کاله د مغول حکومت بهترین فوج ته ډېر زیات نقصان ورسولو. د دې نه پس مومندو او صافیانو په خپل منځ کې اتحاد وکړو او د ایمل خان په مشرۍ کې په حسین بیګ حمله وکړه او هغه ته شکست ورکړو. په دې خبره حسین بیګ د پښتنو د نورو قبیلو مشرانو ته لاس واچولو، ولې د هغوی په مرسته د خپلې قبیلې ولس ودرېدو او حسین بیګ په خپله اراده کې ناکامیاب شو. د مغول حکومت په زمانه کې به دا دستور و چې د صوبې ګورنر به د اوړي په موسم کې په کابل کې و او د ژمي موسم به پېښور کې تېرولو او نایب ګورنر به ټول کال په پېښور کې اوسېدو. په کومو ورځو کې چې دا واقعیت وشول د ژمي موسم په وتو و او کابل ته د تلو وخت نږدې شوی و. محمد امین چې د حسین بیګ د شکست او د پښتنو د رویې نه خبر شو نو دومره قهر واخیست چې د خپلې نیټې نه اول کابل ته د تلو اراده وکړه. غرض یې دا و چې په لاره کې به د صافیانو او د هغه پښتنو کومو چې حسین بیګ ته شکست ورکړی و غوږونه ته وکړي چې دوی بیا د حکومت برخلاف داسې اقدام ته تیار نشي. محمد امین خان سره په دغه وخت کې د افریدو او رګزو او نورو پښتنو قبایلو مشرانو او ملکانو نه علاوه خوشحال خان خټک او ارباب مستجاب خان مومند هم موجود وو. خوشحال خان اغل چې د مغولو د عملي مرستې نه وزاره شوی و، لیکن د محمد امین سره د ذاتي تعلقاتو په وجه باندې بیا هم د هغه سره موجود و. د پښتنو برخلاف پښتانه هم د محمد امین خان د ارادو نه خبر شوي وو او هغوی د خیبر لاره بنده کړې وه او محمد امین خان هم د دې واقعاتو نه خبر و. د خوشحال خان د وینا مطابق مغول فوج 40,000 و. محمد امین خان یو ډېر دولتمند امیر و. په دې موقع هغه سره د خپلې خزانې نه علاوه خپل حرم هم موجود و. د روانېدو نه اول د رباب مستجاب خان په مشرۍ کې یوه جرګه مخالفو پښتنو ته په دې غرض باندې ولېږلې شوه چې د شاهي فوجونو د تېرېدو دپاره د خیبر لاره ازاده کړي، ولې دا جرګه کامیابه نه شوه او محمد امین خان په زبردستۍ د لارې د ازادولو فیصله وکړه. شاهي فوجونه د جمرود نه روان شول او تر لنډي کوتله پورې په آرام او خیریت سره ورسېدل، ولې دا فوج چې د لنډي خانې خواوشا ته ورسېد نو دلته کې د مخالفو پښتنو لښکر چې په صافیانو، مومندو، شینوارو او افریدو مشتمل و مقابلې ته تیار ولاړ و. مغول فوج یو طرف ته د مست جنگي هاتیانو سره په پښتنو حمله وکړه او په بل لوري د توپخانې نه ګولهباري شروع کړه. د دې په جواب کې پښتنو هم په مغول فوج د غوښو او کاڼو باران وورولو. مقابله جاري وه، لیکن ډېر ژر په مغول فوج وارخطايي راغله او په دوی کې داسې اړې ګړې جوړ شو چې د یو بل نه به مخکې ځغلېدل. په دې افراتفری کې ځینې فوجیان خو په کندو کپرو کې پرېوتل او ځینې د اسونو او هتیانو د خپل لاندې ریز مریز شول. ټوله ورځ د مایوسانه جنگ نه پس شاهي فوج تېښته وکړه او پښتنو ورپسې هم بډې راښکلې.
په تېښته کې شاهي فوج د لنډ کوتل نه په قطب هغه لار اختیار کړه کومه چې د شلمانیانو او ملاګورو په غرونو کې علي مسجد ته راوتلې او د لوی لارې سره یوځای شوی و. محمد امین خان هم د خپل یو پښتون جمعدار چې د هغه ډېر زیات وفادار و په مشوره دغه لار اختیار کړه. علي مسجد ته راووت او په ډېره بدرنګه 2 خپې پېښور ته راورسېد. د مغول فوج باقي حصه چې د لنډ کوتل په قطب د ملاګورو غر تاتاري ته راورسېده نو دلته په پښتنو بیا یوه خونړۍ حمله وکړه. دا ځل په مغول فوج هم هغه شان افت راغی کوم رنګ چې د اکبر په زمانه کې د بیربل او د زین خان په فوجونو د یوسفزو په علاقه کې راغلی و. د خیبر په دې عظیمه حادثه کې د زرګونو په شمېر کې مغول فوج ووژل شو او ډېره لږه حصه ژوندۍ پاتې شوه. د پښتنو په لاس دومره بې اندازې مال دولت او سازو سامان راغی چې هر پښتون په دغه ورځ د محمد امین خان په شان دولتمند شو او محمد امین خان د پولیتاق مرغه شو. په دې حادثه کې د محمد امین خان د خزانې تالا کېدو نه علاوه د هغه وړه لور، مور، خور او ښځه او د مغول امیرانو بیګمات د پښتنو په لاس کې بندیوانې شوې. دا مېرمنې وروستو د یو ډېر لوی رقم په بدل کې ازادې کړې شوې. ملګرو په دې حادثه کې خوشحال خان پخپله موجود و ولې د هغه کردار واضح نه دی. د دې عظیم حادثې نه پس چې خوشحال خان کوم نظم لیکلی دی په هغې کې د محمد امین په تباهۍ او د هغه د ټبر په بربادۍ او سپکاوي د رنج و غم جذبات ښکاره کړي شوي دي. محمد امین خان د خوشحال خان ذاتي دوست او محسن و او د یو دوست په حیثیت د انسانیت او شرافت دا تقاضا وه چې هغه د خپل دوست په داسې تباهۍ او بربادۍ د رنج و غم جذبات ښکاره کړي وي. ولې د دې باوجود که په یو لور هغه د خپل دوست په داسې تباهۍ او بربادۍ رنجیده او غمجن دی نو په بل لور چونکې د پښتنو دا کامیابي د مغول حکومت د مغرورانه او نامناسبه پالیسۍ شدید شکست و نو دې خیال د هغه انتقامي جذباتو ته تسکین هم ورکړی دی. دې حادثې د مغول حکومت اقتدار ته شدیده صدمه رسولې وه نو دا لازمي وه چې حکومت به د دې د تلافۍ په لټ کې شدید اقدامات کول. دغه وجه وه چې د راتلونکو خطراتو په هکله خوشحال خان پښتنو ته تنبیه او خبرداری ورکړې چې ټول پښتانه دې محتاط او بیدار اوسي. د خیبر حادثه په کال 1402 کې پیښه شوې وه. شهنشاه اورنګزیب چې د دې واقعاتو نه خبر شو نو هغه سمدستي د لاهور گورنر فدایي خان د محمد امین خان امداد ته ولېږلو. فدایي خان چې پېښور ته راغی نو سمدستي ارباب مستجاب خان گرفتار او قتل کړ. د مغول حکومت په خیال کې د خیبر په علاقه کې د پښتنو په لمسولو کې د لاس و. خوشحال خان په دې ورځو کې خپل لویال د اکوړینا نظامپور ته بوتلی و. فدایي خان د ضروري انتظاماتو او د محمد امین خان سره د مشورې نه پس بیرته لاهور ته لاړو. په هغه پسې محمد امین خان هم د کابل نه د صوبهدارۍ نه وغوښتی شو. د محمد امین خان په وخت کې خوشحال خان د مغول حکومت نه د خفګان باوجود ځکه خاموش پاتې شوی چې د محمد امین خان سره د هغه ذاتي دوستانه او تعلقات وو او د دې دوستانه تعلقاتو په وجه هغه د عملي سرکښۍ نه مجبور و. د ارباب مستجاب خان د قتل په وجه مامون هم اوس د حکومت برخلاف پارېدلی و. دغه وجه وه چې د مستجاب خان خپلو خپلوانو د حکومت برخلاف د څه عملي اقداماتو کولو په هکله د خوشحال خان سره جرګې مرکې شروع کړې وې. د محمد امین خان نه پس د ولایت افاق نه په ګورنرۍ بیا محمد خان مقرر شو. د دې نه وړاندې هم د 2 ځله د دې صوبې ګورنر پاتې شوی او د ده په باب کې د شهنشاه اورنګزیب دا خیال و چې په دې مخدوش حالاتو کې به دی کامیاب شي. د خوشحال خان او محمد خان ترمنځ هم دوستانه تعلقات قایم وو او لکه چې څنګه ما مخکې وویل چې د محمد خان په خصوصي درخواست اورنګزیب عالمګیر خوشحال خان ته د وطن د تلو اجازت ورکړی و. دغه وجه وه چې خوشحال خان د محمد خان زیر احسان و او محمد خان هم هغه زیر احسان ګڼلو. د دې تعلقاتو په بنا چې محمد خان د هندوستان نه د کابل په لور روان و نو هغه خوشحال خان ته ولیکل چې زه ستا په دوستۍ فخر کوم او امید لرم چې ته به زما ملاقات ته راشي چې د ملک د انتظام په هکله صلاح او مشوره وکړو. د دې په جواب کې خوشحال خان هغه ته دا ولیکل چې زما دا خیال و چې د پښتنو په وجلو به زه مغول شم ولې د دې باوجود مغول نشم او هغه شان پښتون پاتې شم. اوس په دې خپل بېځایه خدمت افسوس کوم. ملګرو خوشحال خان به دا غوره وګڼله چې د محمد خان نه
ځان په ډډه کړي. چنانچه هغه لاچي ته لاړ. د دې نه یو ځل وړاندې هم د مابد خان د ګورنرۍ په زمانه کې خوشحال خان د یوسفزو د علاقې د انتظام سمبالولو نه محمد خان ته انکار کړی و. دا ځل هم هغه د مابد خان سره عملي تعاون ته تیار نه و. دا ظاهره ده چې مابد خان به د خوشحال خان دا انکار د هغه په خودسرۍ او سرکښۍ محمول کولو. په دې وجه مابد خان هم د خوشحال خان د تعاون نه په زړه کې ناامیده شو او د هغه برخلاف منصوبې شروع کړې. مابد خان چې پېښور ته راورسېدو نو په ځای د دې چې هغه د پښتنو سره سخت سلوک کړی وي هغه د روادارۍ نه کار واخیسته او د صلحې صلاحیت فضا پیدا کړه. چنانچه هغه مومن داسې په خپل تار راواړول چې هغه خلک چې د مستجاب خان په مرګ بغاوت ته تیار شوي وو او د خوشحال خان سره جرګې مرکې شروع کړې وي اوس هغه خلکو خوشحال خان ته خطونه لیکل او هغه ته د حکومت سره د تعاون او مرستې مشورې ورکولې. لیکن تر دې وخته لکه چې څنګه د واقعاتو نه ظاهره ده خوشحال خان د مغولو نه ازرده و او د هغه په زړه کې انتقامي جذبات پیدا شوي وو. لیکن د دې باوجود هغه د حکومت خلاف عملی اقدام کولو ته تیار نه و. صرف د حکومت سره د تعاون پر نه کولو اکتفا کړې وه. د هغه دا اراده د هغه د دې شعر نه څرګندېږي: د فساد فکر مې نشته خدای حاضر دی، خپل ساعت به تېرومه وخت آخر دی. ولې مابد خان د خوشحال خان نه د عملی تعاون توقع لرله. بل لور ته خوشحال خان هم د خپل هوډ نه اورېدونکی نه و. په دې بنا د مابد خان د لوري نه په منصب اسرار او د خوشحال خان د لوري نه انکار د طرفینو په زړونو کې د نفرت او مخالفت جذبات نور هم شدید کړل. د خوشحال خان د قیدوبند په ورځو کې د خټکو د قبیلې د مشرۍ او منصبدارۍ فرایض د خوشحال خان مشر زوی اشرف خان ته په حواله کړي شوي وو. په دغه ورځو کې هم دا فرایض د اشرف خان په غاړه و. خوشحال خان هم په دې مشرۍ باندې رضا و. لیکن د خوشحال خان دویم زوی بارام خان د خپل ورور په مشرۍ ناراضه و او د دواړو وروڼو ترمنځ تعلقات ډېر زیات کشیده وو. بارام خان د اشرف خان د لاسه در په دې کې و چې خوشحال خان لاچي ته لاړ نو مابد خان د اشرف خان نه د دې خبرې مچلکه واغسته چې خپل پلار به په خپله علاقه کې نه پرېږدي. په دې خبره د خوشحال خان په جذباتو کې نور شدت هم پیدا شو. مابد خان په دې هم اکتفا ونه کړه بلکې هغه د اشرف خان او د بارام خان د مخالفت نه فایده واخیستله. اشرف خان اگر چې د حکومت منصبدار و لیکن مابد خان د هغه په رویه شکمن و. دغه وجه وه چې هغه د بارام خان حوصله افزایي شروع کړه او هغه ته د خپل امداد او حمایت یقین ورکړ. بارام خان اگر چې په اصل کې د خپل ورور مخالف او دغه د منصب خواهشمند و لیکن په دغه ورځو کې ورور د حکومت منصبدار او د خټکو د قبیلې سردار و. نو هغه په مغول حکومت د خپل وفادارۍ د ظاهرولو په غرض د خپل پلار سره عملی مخالفت شروع کړ او د پلار او زوی ترمنځ د وړو وړو جنګونو یوه سلسله شروع شوه. د پلار مخالفت کې د بارام خان دا جنګونه چونکې د مغول حکومت د لمسون او مرستې نتیجه وه له دې کبله اوس خوشحال خان هم د مغولو عملی مخالفت ته آماده شو. ملګرو لکه څنګه چې ما مخکې وویل مابد خان د راتلو سره سم د فوجي اقداماتو په ځای د صلح صلاحیت او سیاسي حربونه کار واخیست. هغه د باغي پښتنو سره هم د صلح په غرض خبرې اترې شروع کړې. چنانچې په دغه ورځو کې خوشحال خان ته د دریا خان افریدي د لوري نه د مغولو سره د صلح کولو په غرض پیغام راغللو او هغې جرګې ته بللی و. د ایمل خان او دریا خان دواړو صلح ته نیت و. هغوی خپل نمایندګان جمرود ته لیږلي وو. خوشحال خان هم خپل مشر زوی اشرف خان دې جرګې ته ولېږلو ولې جرګه کامیاب نه شوه او صلح ونه شوه. د دې نه پس خوشحال خان د مغولو سرګرم مخالفت ته آماده شو او د هغه دا اراده د هغه د یو نظم نه ظاهرېږي چې په هغه نظم کې یو څو شعرونه داسې دي: پرورده که د مغولو په نمک یم، د اورنګ له جوړه هم له غرې به ډک یم، او پښتنو سره زړه تور دی د مغولو، خبرداري په نیتونو یک په یک یم. که اوګره د بټو شته په شملو سپینه، د مغولو پولو پاتې ډېر پې ډک یم، او د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالي د زمانې خوشحال خټک. ملګرو د مابد خان په ګورنر کولو کې دهشانشاه دا مدعا وه چې دی به د پښتنو داسې غوږونه تو کړي چې د خیبر د حادثې تلافي به پرې وشي او د حکومت اقتدار به د پښتنو په علاقه بیا بحال شي. ولې مابد خان داسې ونه کړل. هغه په مجموعي طور د روادارۍ نه کار واخیست او په لویه پیمانه د پښتنو برخلاف د فوجي اقداماتو نه احتراز وکړ. البته هغه
د خوشحال خان د زامنو ترمنځ اختلافاتو ته هوا ورکړه او بارام خان د پلار مقابلې ته ودرولو او په خپله کابل ته لاړ. د خوشحال خان په حق کې د محمد خان د دې پالیسۍ نتیجه دا شوه چې خوشحال خان خپل ځان د مغول حکومت د وفادارۍ نه آزاد وګڼلو او تر دې وخته چې هغه خپل ځان د خفګان باوجود د عملي مخالفت نه ساتلی و، اوس په عملي مخالفت آماده شو. د مغول حکومت برخلاف اولنی اقدام هغه داسې وکړو چې د نوښار په کوټې حمله وکړه. دا حمله د خوشحال خان په سرکردګۍ کې د خټکو او افریدو یو مشترکه لښکر کړې وه. په جنګ کې د حکومت ډېر سپایان ووژل شول. د قلا دروازه ماته کړې شوه او د حملهورو په لاس ډېر مال او ساز سامان راغی. د قلا د وهلو نه پس خوشحال خان نظاپور ته لاړو. د دې نه پس خوشحال خان د مغولو مخالفت ته ملا وتړل او په دې لړ کې نه په توره کې کمی وکړو او نه د خپل قلم په استعمال کې. د پښتنو په هکله چې محمد خان کومه پالیسي اختیار کړې وه، شهنشاه په هغې مطمئن نه و. چنانچه شهنشاه پښتنو ته د سزا ورکولو په غرض شجاعت خان او مهاراجا جسوت سنګ چې د جمرود د علاقې فوجدار وو د یو لوی فوج سره دا دواړه جرنیلان د هندوستان نه د پېښور په لور باندې را روان شول او چې پېښور ته راورسېدل نو د مومندو په لار کابل ته روان شول. په دغه ورځو کې خوشحال خان او دریا خان افریدي په کوهاټ باندې د یو مشترکه حملې تابعه کوله چې مغول فوج ته د کړپې حادثه پیښه شوه. واقعیت داسې و چې کوم وخت مغول فوج د ګردو په کسۍ کې د کړپې په دره تېرېدو نو دغه وخت پرې ایمل خان حمله وکړه. دا حمله د شپې په توره تیاره کې شوې وه. د ژمي موسم و. په توره تیاره کې یو طرف ته هندوستاني فوج د لارو ګودرو نه ناواقف و او د ژمي یخنۍ هم تنظول او بل طرف ته پرې پښتنو د کاڼو او ګولو بارانونه ورول. شجاعت خان د خپل شجاعت په مظاهره کې څه کمي ونه کړو، ولې د پښتنو حملې شاهي فوج ډېر وځپلو. سهار وختي بیا پښتنو حمله وکړه او د یو سخت خونړي جنګ نه پس مغول فوج تېښته وکړه. شجاعت خان په جنګ کې ووژل شو او مهاراجا جسوت سنګ په تېښته ځان خلاص کړو او پېښور ته راغی. د کړپې حادثې د حکومت اقتدار ته نور هم لویه صدمه ورسوله. دې واقعاتو شهنشاه په دې خبره مجبور کړو چې د پښتنو د مهم واک په خپل لاس کې واخلي. چنانچه هغه په دې اراده په کال 1494 کې د دارالخلافې نه را روان شو او لاهور ته راغی. په دغه وخت کې خوشحال خان په تیرا کې و. لاهور ته د شهنشاه د رارسېدو خبر تیرا ته هم ورسېدو. دغه وخت چې د خوشحال خان کوم تاثرات وو نو هغه خپل په دې نظم کې بیان کړي دي چې یو څو شعرونه یې داسې دي: د مغل منصب مې پرېښود هسې خوښ یم، لکه خلاص له لوی زندان نه بندیوان شي، و مغول ورته به هسې کار ښکاره کړم چې راځي را سره روح د فرید خان شي او په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، یا به اخري ککرۍ یا به کامران شي. ازادي تر بادشاهۍ لا تېرې ده چې د بل د حکم لاندې شي زندان شي. شهنشاه او نظیب د پښتنو د مهم د نگرانۍ په غرض د لاهور نه حسن ابدال ته راغی او دغه ځای دېره شو. د دې ځای نه به یو طرف ته د پښتنو برخلاف فوجي مهمات لېږل او په بل لوري په پښتنو قبیلو کې روپۍ خورې کړې وې. قبایلي سردارانو ته د انعامونو او جاګیرونو پیشکشونه شروع کړل. چنانچه د مهاراجا جسوت سنګ چې د جمرود فوجدارو په ذریعه خوشحال خان ته هم دا پیغام ولېږلو چې که هغه د بادشاه په خدمت کې حاضر شي نو د ډېرې مهربانۍ او بخششونو مستحق به وګرځي. لیکن تر دغه وخت د خوشحال خان او حکومت په منځ کې مخالفت دومره زیات شوی و او د طرفیانو په زړونو کې داسې بدګمانۍ پیدا شوې وې چې هغه محض د انعام کرام یا منصب په واده نشوی لرې کېدی. دغه وخت لکه چې د خوشحال خان د شعرونو مظاهره ده، هغه د خپل ځان دپاره یوه لار متعین کړې وه او په دې لار هغه دومره تګ کړی و چې بیا وروسته کېدل د هغه دپاره ګران بلکې ناممکن و. دغه وجه وه چې دا پیشکش نتیجه خیز نشو. ملګرو، تر دې وخته د حکومت برخلاف په سرګرم مخالفت کې به پښتنو قبایلو کې افریدي، شینواري، د غره ممن او د خټکو ځینې خلک ودرېدلي وو. د خوشحال خان دا اراده وه چې ټول پښتانه د مغولو په بدۍ متفق. په دې غرض هغه د پښتنو قبایلو د دورې اراده لرله. یوسفزي لکه چې څنګه ما مخکې ویلي دي د ټولو پښتنو قبایلو نه اول د مغول سره په جنګونو کې لګیا شوي وو، لیکن په دغه ورځو کې دوی په دې قبایلي جنګونو کې شامل نه وو. خوشحال خان لا په تیرا کې و چې هغه ته د سوات د یوسفزو د ځینې ملکانو د لوري نه خطونه راغلل او هغه ته د سوات د راتلو دعوت ورکړی و. چنانچه د یوسفزو د ملکانو په دعوت هغه د تیرا نه د سوات په نیت
روان شو او د مومندو او عثمان خیلو په لاره د مردان علاقې ته راغی. خوشحال خان له د سوات په علاقه کې د مندړو سره په جرګو مرکو کې مصروف و چې هم په دغه ورځو کې په کال 1495 کې شاهي فوجونو ته یو لویه حادثه پیښه شوه. دا د خاپش حادثه وه چې د تباهۍ په لحاظ د کړفې د حادثې نه څه کمه نه وه. شاهنشاه او نظیر د کړپۍ د حادثې د تلافۍ په غرض یو بل فوج د مکرم خان او شمشیر خان نومي افسرانو په ماتحتیه کې ټاکلی و. مکرم خان د کړپۍ په لاره د خاپش مخه ونیوله. خاپش د ګندو نه د قطب په لور باندې دی. په خاپش کې امل خان او دریا خان د دې فوج مقابلې ته تیار ولاړ وو. جنګ وشو او د شاهي فوج یو لویه برخه تباه شوه. مکرم خان هم په خپله په جنګ کې ډېر زیات جوبل شو او په تېښته باجوړ ته لاړ. په دې جنګ کې د باجوړ ترکراني هم د مومندو افریدو په مرسته کې جنګېدلي وو. د خاپش شکست د مغول حکومت اقتدار ته نوره هم لویه صدمه ورسوله. د مندړو سره د جرګو نه پس خوشحال خان سوات ته لاړ او د سوات د یوسفزو سره جرګې مرکې وکړې، لیکن په کوم مقصد چې هغه دا سفر اختیار کړی و هغه مقصد تر ډېره حده پوره نه شو. خوشحال خان اگر چې د یوسفزو په دعوت سوات ته تللی و، لیکن هغه د حکومت برخلاف د یوسفزو مندڼو په څه مؤثره مرسته کې کامیاب نه شو. د دې مختلف وجوهات وو. یو وجه خو دا وه چې د یوسفزو او خټکو ترمنځ مخالفت ډېر پخواني او قدیمي و، او اگر چې د خوشحال خان د اسارت نه پس د یوسفزو او خوشحال خان تعلقات خوشګواه شوي وو، بیا هم د دې جرړې تر لرې پورې رسېدلې وې. په دې موقع حکومت لخوا هم د قدیمي مخالفت ته بیا هوا ورکړل شوې وه او د حکومت د پروپاګاندا په وجه د ولس په زړونو کې د دې یاد تازه کړی شوی و. د دې نه علاوه هسې هم په پښتنو کې د یوې قبیلې دننه دښمنۍ او تربګنۍ هم موجودې وي او د دې تربګنو له کبله دوی په یو مشترکه مقصد نشي راغونډېدلی او د دې ټولو نه اهمه وجه د حکومت دولت و. کوم کار چې د شهنشاه فوجونو سرته نه ورسولی هغه د زرو په زور سرته ورسولی شو. په دې ورځو کې د حکومت په هکله رایه عامه موافقه وه او په عام ولس د خوشحال خان د ناموننګ اپیلونو او د پښتونولۍ پیغورونو څه خاص اثر نه لرل. دا هم ممکنه ده چې د حکومت او د یوسفزو اویزش ډېر پخوانی و او د هغه وخت نه شروع شوی و، کوم وخت چې نور پښتانه قبایل په مجموعي حیثیت کې په قلاره ناست وو. د حکومت سره د دې اویزش په نتیجه د یوسفزو علاقې ته ډېر نقصان رسېدلی و او هغوی ستومانه شوي وو او د دې خلکو د مقابلې طاقت تقریبا ختم شوی و. دا هم امکان لري چې په دغه ورځو کې چې د حکومت برخلاف کوم شورښ پورته شوی و د هغې د قیادت واګې د مومندو، افریدو او خټکو په لاس کې وي او چونکې په پښتنو قبایلو کې د یوسفزو قبیله ډېره اهمه او لویه قبیله ده، نو د قبایلي افتخار او متعصبه جذبې به هم دا خلک په یو داسې تحریک کې چې د هغې واګې د نورو په لاس کې وي عملي اقدامو ته نه وي پرېښودلي. شهنشاه او نظیر په کال 1495 کې دارالخلافې ته واپس لاړ. دغه وخت کې په مجموعي حیثیت کې د حکومت په حق کې حالات سازګار شوي وو. د یوسفزو لویه قبیله د خوشحال خان د کوښښونو باوجود هم د حکومت سرګرم مخالفت ته تیاره نه شوه. په دې قبیله کې د بکو خان زوی د حکومت جاګیر قبول کړی و. په افریدو کې هم د حکومت د مرستیالو ډله پیدا شوې وه. بنګښت د وړاندې نه د حکومت په مرسته ولاړ و. د خوشحال خان په خپله کورنۍ کې شدید اختلافات پیدا شوي وو او د دې اختلافاتو په وجه د خټکو قبیله په دوو ډلو کې تقسیم شوې وه. ولې د حکومت دا کامیابي د فوجي غلبې په زور باندې نه وه، بلکې دا د شهنشاه د سیاسي تدبیرونو نتیجه وه. په دې حالاتو کې د وطن دوسته او ازادي خواه پښتنو مایوسي لازمي وه. ملګرو، په کال 1486 کې شهنشاه اورنګزیب خپل مشر زوی شهزاده معظم ته د شاه عالم بهادر خطاب ورکړ او د پښتنو مهمې هغه ته وسپارلو. د شهزاده په خصوصي درخواست میرخان میرمیران ته د امیر خان خطاب ورکړل شو او هغه د ولایت افاق نه گورنر مقرر شو. دا امیر خان د هغه اصالت خان ورارو کوم چې د خوشحال خان پخوانی دوست او محسن و. د امیر خان او خوشحال خان ترمنځ هم دوستانه تعلقات وو او د قیدوبند په ورځو کې ده هم د خوشحال خان د خلاصۍ لپاره کوشش کړی و. دغه وجه وه چې شهزاده او امیر خان اټک ته راورسېدل، نو امیر خان د هغې زړې دوستۍ په بنا خوشحال خان د ملاقات په غرض پېښور ته وبللو. په دې ورځو کې د خوشحال خان په کورنۍ کې
هم ډیره بې اتفاقي وه. د خپلې خیلخانې دې اختلاف چې د خوشحال خان جذباتو ته کومه صدمه رسولې وه نو هغه د هغه د یو څو شعرونو نه ظاهره ده. وایي نن زما په خیلخانه کې څومره غم دی چې حیران زمونږ په کار پورې عالم دی. ښه فرزند د پلار په خونه چراغ بل شي او بد فرزند د پلار په خونه کې تورتم دی. د قابل سره به غم د ننګو نام وي ناقابل په غم نیولې د شکم دی. چې د هسې رنګه سپي ځینې پیدا شول لا په شک یم چې خوشحال کله آدم دی. ملګرو د خوشحال خان په کورنۍ کې د دې اختلاف نه علاوه نور پښتانه هم په مجموعي حیثیت سره د مسلسل جنګونو په وجه ستړي شوي وو. په دغه کال بارانونه هم نه وو شوي او په ټوله صوبه کې د قحط غوندې حالات وو. د دې ناموافقو حالاتو سره د امیر خان سره د ذاتي تعلقاتو معامله هم منځته راغله. په دې بنا د خوشحال خان دپاره مغولو سره په مخالفانه سرګرمۍ جاري ساتلو کې ډېر زیات خنډونه وو. دغه وجوهات وو چې هغه د حالاتو نه د بېوسۍ په وجه په معدله د شهزاده او امیر خان د ملاقات په غرض پېښور ته لاړ. امیر خان د پېښور نه تللی و او د لنډې خانې په مقام د شهزاده استقبال په غرض باندې مقیم شوی و. خوشحال خان د شهزاده سره ملاقات وکړو او کوم وخت چې شهزاده کابل ته روان شو نو خوشحال خان هم د امیر خان سره د ملاقات په غرض د هغه سره لاړ. صوبهدار امیر خان د لنډې خانې په مقام د شهزاده استقبال وکړو او د خوشحال خان سره هم دلې ملاقات وشو. شهنشاه اورنګزېب چې د شهزاده په خدمت کې د خوشحال خان د تلو نه خبر شو نو هغه شهزاده ته ولیکل چې په هر دستور چې وي خوشحال خان رضا کړه او د منصب په قبلولو یې آماده کړه. د دې په هکله د خوشحال خان سره خبرې ترې وشوې ولې خوشحال خان دې ته تیار نه شو او شهزاده ته وویل چې د شهنشاه د لوري نه په ما ظلم شوی دی که چېرې ته خدای بادشاه کړې نو که بوډا هم یم نو بیا به هم زه ستا خدمت کوم. حقیقت دا دی چې مغول حاکمان د پښتون قام د ذهنیت او نفسیاتو نه ناخبره وو. پښتون خپله بېعزتي په هېڅ دستور نه هېروي او خپل هوډ په هېڅ دستور نه پرېږدي. د خوشحال خان د ذاتي او خانداني خدماتو په بدل کې چې د هغه کومه بېعزتي شوې وه هغې د هغه زړه ته دومره صدمه رسولې وه او د هغه زړه داسې ټوټې شوی و چې دا ټوټې د انعام کرام یا منصب په سلیخ باندې بیا نه شوې پیوند کېدلې. دغه وجه وه چې هغه هېڅ انعام کرام او منصب اخیستو ته تیار نه و. بهرحال دا حقیقت دی چې د شهنشاه د لوري نه په څو موقعو د خوشحال خان د خفګان لرې کولو کوشش شوی و. په دې موقع هم شهزاده صوبهدار امیر خان او داسې نورو امیرانو د خوشحال خان عزت افزایي وکړه او اگر چې د صوبهدار امیر خان دا خواهش و چې خوشحال خان دغه سره کابل ته لاړ شي خو خوشحال خان د هغې نه معذرت وکړ او بیرته خپلې علاقې ته راغی. د شهزاده عالم ملاقات ته چې د کومو مجبورو له کبله خوشحال خان غاړه ایښودې وه او د خپل مقصد په ناکامۍ چې د هغه د دماغ ته څومره صدمه رسېدلې وه هغه د هغه د دې شعرونو نه څرګنده ده. د بېننګه پښتنو له غمه ما لویه پرېښوه ونیوله کمه ما هغه ملا مې چې په هوډ لکه تور غر وه په ناکام کړه و مغول ته خمه ما د هغو له خولې کږې خبرې اورم چې خبره ورته نه کړه سمه ما دا علم د هېڅ علم سره سم نه دی که لیدلي دي هزار علمه ما. اگر چې خوشحال خان د شهزاده په خدمت کې حاضر شوی و او د صوبېدار امیر خان د لوري نه هم په ابتدا کې د صلح صلاحیت د فضا پیدا کولو کوشش شوی و لیکن دا حالت تر ډېرې مودې قایم پاتې نه شو او د ننګرهار په علاقه کې بیا د مغولو او پښتنو ترمنځ جنګونه شروع شول. لیکن د امیر خان د صوبهدارۍ په وخت کې د پښتنو په جمعیت کې انتشار پیدا شو او دا د امیر خان د سیاسي دورانداشۍ نتیجه وه. صوبهدار امیر خان د دې خبرې کوشش وکړو چې اول د پښتنو اعتماد حاصل کړي او په دې خپله پالیسۍ کې هغه دومره کامیاب شو چې پښتانه په خپلو کې ولګېدل او مری په مری شو او هر فریق به هدایات د امیر خان نه موندل. د دې نتیجه دا شوه چې هغه قبایلي اتحاد او طاقت چې د اورنګزېب فوجونه سوکاله بېبنده کړي وو بیخي ختم شو. د امیر خان په دې پالیسۍ کې د هغه یو امیر عبدالله خان خویشکي او د هغه د خپلې ښځې سعیدجي چې د علي مردان خان لور او یو ډېره قابله مېرمن وه لویه برخه درلودله. ملګرو شهنشاه اورنګزېب هم د امیر خان د کارګزارۍ نه ډېر مطمئن و چنانچې صوبهدار امیر خان 20 کاله د ولایت افاغې نه ګورنر پاتې شو. ملګرو
لکه څنګه چې ما مخکې ویلي دي د اشرف خان او بارام خان ترمنځ د حصول اقتدار په غرض کشمکش جاري و. دا دواړه وروڼه که په خپلو کې مخالف وو نو د پلار نه هم مخالف وو، ځکه چې د دواړو وروڼو مقصد د حکومت مرسته او اعتماد حاصلول وو. پلار هم د دې دواړو نه ناراض و. ولې اشرف خان به د پلار مخالفت ته ملا نه تړله او کله به که د پلار څه نافرماني وکړه نو بیا به یې د هغه نه معافي وغوښتله. لیکن بارام خان عملا د پلار مخالفت ته تیار شوی او د مغولو په حمایت کې د پلار په نیولو هم صرفه نه کوله. د صوبهدار امیر خان په عهد کې اگر که خوشحال خان د هغه د دوستۍ په خاطر یا د حالاتو نه د مجبورۍ په وجه د عملي سرکښۍ اراده نه لرله، لیکن هغه د مغولو ملازمت هم نه قبلولو. دغه وجه وه چې صوبهدار امیر خان د هغه نه مطمئن نه و. ولې بارام خان د مغولو منصب ته ډېر لیواله و. په دې لړ کې هغه د رور لحاظ کولو او نه د پلار، ځکه مغول حاکمانو بارام خان د خپل مطلب سړی ګڼلو او د اشرف خان په رویه بې اعتباره و. چنانچې په کال 1092 هجري کې صوبهدار امیر خان د بادشاه په اجازت اشرف خان په پېښور کې گرفتار کړ او هند ته بندیوان ولېږلو. اشرف خان 14 کاله په ګوالیار او په بیجاپور کې قید و او هم د قید په حالت کې په کال 1106 هجري کې وفات شو. اشرف خان هم د پلار په شان یو لوی شاعر و او تخلص هجري و. خوشحال خان اگرچې د اشرف خان نه هم خفه و، لیکن د پلارولۍ د محبت تقاضا وه چې په دې گرفتارۍ هغه ته لویه صدمه ورسېدله. د اشرف خان د گرفتارۍ نه پس بارام خان ته میدان خالی پاتې شو. نو د پلار یې دا خیال و چې اوس به د خیلخانې دا بې اتفاقي لرې شي او هغه بارام خان ته ډېر نصیحتونه وکړل. ولې افسوس دی چې بارام خان نه خو د پلار دې نصیحتونو ته کتل او نه د پښتو ننګ او شرم ته، بلکې د مغولو په حمایت کې تر شرمناک حده پورې د خپل پلار مخالفت اختیار کړو، تر دې چې د هغه په ګرفتارولو یې هم صرفه ونه کړه. سردار خوشحال خان خټک بابا په کال 1491 کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. داغه د جون اخري شپې ورځې په مایوسۍ او ډېرو ناموافقو حالاتو کې تېرې شوې. داغه ننګیالي ملګري ایمل خان مومن او دریا خان افریدی دواړه وفات شوي وو. د پښتنو نااتفاقي او د مغولو په جاګیرونو پسې د دوی تلوسې، د اشرف خان گرفتاری او د مغولو په حمایت کې د بارام خان تر شرمناکه حده پورې د پلار مخالفت، د خپلې خیلخانې نااتفاقي او د خپلې قبیلې د هغه نه مخالفت او روګرداني داسې صدمې وې چې د پیرې په عمر کې د هغه زړه او جذباتو ته ډېرې صدمې ورسولې. ولې سره د دې ناموافق حالاتو چې د هغه پرې څه وس نه رسېدو، د هغه په اراده او دم خم کې څه فرق نه و راغلی او کوم هوډ چې هغه نیولی و د مرګ تر اخري سلګۍ په هغې قایم و. د هغه د قول او فعل نه څه کمزوري ظاهره شوه او نه د هغه په همت کې څه تزلزل راغلو. شاهنشاه اورنګزیب هم په کال 1909 کې وفات شو. په دغه ورځو کې شهزاده مازم شاه عالم په اټک کې و او د اشرف خان زوی افضل خان هم ورسره و. دغه وخت د خټکو د خانې په منصب دی مقرر و. شهزاده چې د پلار د وفات خبر شو نو هغه دلی ته روان شو او افضل خان ته هم هغه د پلار نیکه زړه ذمہواري یعنی د شاهي سړک حفاظت وسپارل. ملګرو، د مغولو او پښتنو اویزش ډېر پخواني او د چنګیز خان د زمانې نه شروع شوی. د امیر تیمور نه پس دا دواړه قومونه په سیاسي لحاظ سره د یو بل رقیب طاقتونه وو. دا سیاسي رقابت په مؤثر او واضح شکل کې د پانیپت د دویم جنگ نه پس په کال 1580 کې ختم شو او په هند کې د پښتنو سیاسي طاقت تار په تار او خور وشو. اکبر چې په هندوستان کې د پښتنو د سیاسي طاقت وړې لوی نښې نښانې ختم کړې نو هغه درو پښتنو ته هم مخه وکړه. ولې درو دا پښتانه په اصلي معنو کې تر دې وخته آزاد وو. د هر حکومت اقتدار او غارت به په دوی ډېر معمولی او برینام وو. لیکن کوم وخت چې اکبر د میرزا حکیم د وفات نه پس د کابل صوبه په خپل سلطنت کې شامل کړه، د دې نه پسې د قبایلي پښتنو د الې کولو اراده هم وکړه او دغه شان د پښتنو قبایلو او مغول حکومت ترمنځ د جنګونو یوه نوې سلسله شروع شوه. په دې لړ کې که په یو لور اکبر د یوسفزو سره جنګونه شروع کړل،
نو په بل لوري د پښتنو یو بل قبیله خټک د یوسفزو مقابله ته ودروله او د حکومت په دې مرسته ورورو د قبیلې دومره طاقت حاصل کړو چې د پښتنو په معاملاتو او واقعیاتو کې د یو مؤثر او فیصله کن عامل حیثیت وموندلو او کوم وخت چې دغه طاقت د اورنګزیب په وخت کې د حکومت سره متصادم شو نو د هغې اثر په ټوله پښتونخوا پرېوت. ملګرو لکه څنګه چې ظاهره ده د خوشحال خان پلار او نیکونه د مغولو وفادار وو او د مغول حکومت په مرسته کې مړ شوي وو. خوشحال خان په خپله هم 20 کاله په ډېر اخلاص او وفادارۍ د مغولو خدمت کړی و. په دې لار کې هغه د حکومت د پالیسۍ د کامیابولو په غرض په هیڅ صرفه نه وکړي. هغه د خپلو پښتنو سره خوا که یوسفزي او که افریدي د حکومت دپاره جنګېدلي وو. د حکومت په وفادارۍ کې د هغه د خپلې وینا مطابق هغه خپل ځان مغول کړی و. د یوسفزو په هکله هغه خپل ځان ته زهر قاتل وایي او هغه ځکه د یوسفزو دپاره زهر قاتل و چې یوسفزي د حکومت نه روګردانه و او خوشحال خان د حکومت وفادار او منصبدار و او په حیثیت د یو وفادار ملازم او منصبدار د هغه دا کوشش شو او د خواهش شو چې یوسفزي د حکومت په اطاعت مجبور کړي او دغه شان په مغول دربار کې خپل اعتماد او اقتدار نور هم زیات کړی و. د هغه دا رویه د مغول حکومت په حق کې ډیره مفیده او موزونه وه او ځکه د هغه د دې خدماتو قدر کېدلو. ملګرو ځینې خلک دا خبره کوي چې د خټکو او د یوسفزو په منځ کې مخالفت په ذاتي مفاداتو باندې مبني و. نو که چېرې د خوشحال خان او یوسفزو مخالفت په ذاتي وجوهاتو مبني وګڼل شي نو د راجپوتو او د ازبکو سره د خوشحال خان کوم ذاتي مخالفت و چې هغه د مغول حکومت دپاره د تاراګړ په مورچه د راجپوتو سره او په بلخ او بدخشان کې د ازبکو سره جنګونه کول. که د راجپوتو او ازبکو سره د هغه دا جنګونه د حکومت د یو وفادار ملازم په حیثیت ومنل شي نو د یوسفزو په حالت کې دی د هغه دا حیثیت ولې ونشي منلی. خوشحال خان په واسکومي د خپل ځان د خپل پلار او نیکونو په هکله د مغولو د نمکخوارۍ او وفادارۍ اعتراف کوي او په دې نمکخوارۍ او وفادارۍ باندې فخر کوي او دا هم یو حقیقت دی چې شاهجهان به د دوی د دې خدماتو قدر کولو. د اورنګزیب او د هغه دورونو د تخنشینۍ په جنګ کې که د خوشحال خان څه لږه ډېره حصه وه نو هغه هم د اورنګزیب په مرسته کې وه او د دې خبرې ثبوت دا دی چې هغه د مغول تخت وفادار و. اگر چې په آخره کې د خوشحال خان خټک بابا دا کوشش شو چې ټول پښتانه د مغولو خلاف راجمع کړي. د خوشحال خان دا ارزو وه چې د مغولو او پښتنو دا مخالفت قومي حیثیت اختیار کړي. لکه چې هغه وایي که مې چرې ننګیالي په لاس کې کیوزي پرې پوره به دا زما د زړه ارمان شي و مغول ورته به داسې کار ښکاره کړم چې راځي را سره روح د فرید خان شي. لیکن نه د هغه په لاس کې ننګیالي کې وتل او نه د هغه دا ارمان پوره شو. ملګرو د پښتنو د تاریخ په باره کې زما د نوي ویډیو انتظار وباسئ. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.